خبر شوي څه ده دلاوره انا د خو د حفیظ صاحب دې په ځمکه قبضه وکړه تاسو په هسپتال نه جوړېږي حفیظ صاحب خو په خپله ډېر ښه سړی دی او که د خپل اخلاقو نه یې کار واخیستو نو ډېر به ښه وي خو د هغه یو ورور دی ډېر زیات ګندګیر دی خو هغه د دې خانانو خبر شو قسم په خدای که په دې کلي کې یو خان او یو بدمست حفیظ صاحب خو ډېر ښه سړی دی عجیب وغلی نه ده چې پیسې ونه ورکړي د ځمکه ته خپل ځان ته کړو ځان دلاوره دا خبره ډېره ښکلې وکړله چل دی حفیظ صاحب لګیا ده نه ښه خبر دا هغه ملک صاحب نه دی تاسو په ځمکه چې تاسو د خانانو لانجه ده دا مونږ نه ملک صاحب او دا سالۍ لپاره زموږ دا مځکه ورکړې چې زموږ مړي داسې وړي په لاره حفیظ صاحب خانانو نه ستا پیریان خلاص ستا ځمکه ده موږ پسې ولیکه څومره پیسې غواړي موږ ته درکړو او خانان خو هم زموږ دښمنان دي خبر ورسره تلاو کوم خو هغه ډېر جاهله دی زما نه مني خو خیر کشر ورور مې دی د هغه هم سخت دی لږ صاحب ډېر وخت بعد راغلی یې راځئ چې خو اوس کې که نه راځئ څنګه دې خوښه ده په دې خبرو کې مې څه وزن شته او که نه دا ډېر صحیح وایي دا خانان خدای خبر چې زموږ دا خلک څنګه کوي موږ د دې د خولې خوند دي حفیظه د ګل پرس پرواخانې ته راشئ هلته فیصله وکړو انتقال به ورته وکړو بلکل صحیح ده حفیظ صاحب تاسو ډېره مهرباني وایي راځئ ډېره راځئ السلام علیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه سبا که خیر پټواخانې ته راشه ملکانانو ته به انتقال کړو. نو خالجي دا تاسو چل کړ ول سبا راکې دا چې کم دینو ماج خانان دومره پیسې خوړلې دا بیا څوک ته ماته نه ګوري چې مال 1 روپیا حاصل راکې.
نمړه دا تاسو ځان نمړه کار کتلې وځ به خانان ته څه وایم ولې نور زمانه څه چل دی دا څه لکه نور زمانه ته زموږ پرې ډېره کې ډکېږي تشېږي چرسونه څکي شرابونه څکي تاسو بېغمه شه دا که نه کم از کم زمونږ دغه ته خو به دې کتلي وو که نه تاسو دا که نه بېغمه شه هم دا زما چې سمدنې زما ورور دی زه بیا کور پرېږده نور زمانه مونږ بنګړي نه دي خرڅ کړي زه پوه شوم ملکانان دا زما پښتو ده دم دی ما دا نن خو دم ورکړه نن خو یې دغه پاڼه واچوله زمونږ د ملکانانو پنجې ورلې کار دی جګړې د خپلې علاقه ده خو بس زما په زړه تنګ یا فچل دی او زما دا علاقه ډېره خوښه شوه یاره بس دې خلکو را باندې ټوپکې راغستې دي اوس یې ځان تیار کړي چټې کړه السلام علیکم خان صاحب مو خو جي داسې دغه ته راغلي سوالګر ته راغلي وو ورته فیصله وغیره راغلي وو وایي تابعدار بډ راپلو تابعدار خان حکم کوئ ها کشور ملک کی ها چې مونږ به درشو خو کشور ملک ته زمونږ نوم ځکه نه دی چې هغه سره زمونږ ګپ سپ تېر شوي زما د وړوکي ورور سره ګپ سپ تېر شوي دی او چې څه ټایم ویل 24 ګنټې تابعدار یو ښه نه बिल्कुल हाँ बिल्कुल ताबेदार مهرباني السلام عليكم يا بل خبر دا څنګه ودینه مخکې دی مراب خان خلکو ته پیسو وینا دا غریب وتلینه خلک یې والي لکه چې خانانو لیوانه چې ظالم ته یو خوري سګوس کړي خانانو دا ورته دا ورته ټول بخښي دي بس نه ماشي کې نشته دا دې کالجو سره باندې سره چې دا باندې چې عالم چې روان خلک ته هو به یو کې کنه چې فيها ادګار بو کې چې سبا کې وتا سره سره مو دا تار دې لګا سبا کې راسو لول شي هغه سره په پیرانه چالو کې خامخ وړي پیسو باندې کار مکه وځي چې ور ټول ټنګ زمو سره راځي بس موږ تور څنګه بدلې غاري دا خبره صحیح ده دا ته سره شه ها ډېر شه الله په امان دې ډېر شه الله په امان دې مکتب دا غمزه اخوا چې دا زمانه فکرور ده دا یو چې دا زمون لکه په دې باندې موږ سره د خانانو شر دی ځکه چې موږ حکومت په شل لکه واړي او خو تاسو واړئ هسپتال لپاره موږ به تاسو لپاره پنځل لکه نتیجه ته موږ حکومت طرف صرف انتقال وکړه هلو السلام علیکم دلته چې تا راځي په پټه باندې لوټ شوې تا ځان انتقال مو ته کوسکي السلام علیکم دا څنګه 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 کاټ کاوه چې دې په پټه باندې دا راځي څنګه او په دې دا څنګه چې په مورا چې لوټ شوې تا کاټ صحیح خبر ہے بالکل نشے زیادہ درگاہ نہیں پروانے کی یہ سادہ خیال کہ ہندو آتی بات گاڑی والے نواز کا
السلام عليكم. السلام عليكم. جينا جينا. Ahorita está Sofía, ubícate. Paso mungo de permoti legale, paso legal. Ahorita कम नंबर इतना अलग मुंशी हमारा नंबर वाला 205 नंबर 205 ya हाँ 205 नंबर शाह पटिया वाला अरे ملك المبارك ايوه المبارك المبارك ايوه ده يا شيخ رواني نسوي ما بيتا روبي او دغه 15 روپے وتا څه دا کړی کنه دا ټیک دا تاسو Bisa kapan nak itu dan nak beg merawat tu. So, dah ni. Zaman dah syukurana orang kan. Aku masih berbalik je ber. Merban. Merban. Adik kita dah bersama. Merban. Adik kita dah bersama. Adik. Ayah, ini sudah ada. والله والله Era solar polosal na patanigi pakamo dunia potera era mabele de kham zaman ha Jadi sekarang roda dia sekarang nak karde, kamar itu tahu apa nak namanya. Jadi dia sekarang karde dia zuri. Ini dasar kalau mereka nak, kalau punya lari. Halo selamat. faham, tinggal deh sih. Mobil mungkin di satu kalau tertulu, ada masalah apa yang sudah. Mungkin file anda jawab satu, mana kesel dia tuh. या खान एरिया तो रुक कर चलता राशि और मुझे आता कहते मैं जो खान तो नहीं हुई गाड़ी रुपा से मुझे दर्द बड़ा जोर है जाओ हमारे ये फिर मेरा जो खाना का बंद बंद के लिए शुरू करते हैं रेड जहाँ से नहीं ना से कुछ मत के मत خمس
عنده بيدان وقت أنا غير وأنهم كتير كده لو كنت اليوم نسكت يا أنا بقى متأخر وما يشوفوا جبر عندي بداية ولا كده بس عنهم جاريكم أنا جاريكم فخار बस दादा दम मेरा भाई दादा बोले तेरे को मत हो तो मुझे तो दवा मुझे शुरू हुआ ये काम मेरा वो हुआ काम ना तो क्या आता है तो दादा को बस अल्लाह ने रफ़ते इधर तेरा भाई तो मुदरा सरे पुराने राबाले सोरा मेरा निकले हाँ वो सोरा पुराना ले उधर ना रो हले तो ना अगर नमाज काटे माना मईगर ना हो जाए हाँ सच्ची माँ सभी वो मलाकारा नोज़ो ये लगा पुकारा निकाले उठे जो सुबह माँ क्या थोड़ी तो उठी माँ थोड़ी तो उठी चलाने और थोड़ी सर बस माँ इतना सोये करा हालत सरबता सिंह का कुछ दिवसीय को देना कबा जमान पर गिरा नहीं तो मलक रहा तख्ता के मलक ईश्वर मलक और सब मोल पकड़ा हर मोल पकड़ा पूरा खानदार उनको गया कैसा नहीं रहा नहीं खराब आई बतूर सब को जमान यार वो एकदम पर सारा मुझे लगे कि ये वो निकालने जरूरी आपको खाना काफी लगे बाकी तो काबेदार गाड़ी को इंजन पे है हां बाकी जाना सब तो पता है बोलो तो वाइड में करे बोलो सारा काम करते हैं हां और जल्दी बिल्कुल यानी वो तरह पका दे बाजू के वो डॉक्टर से ये मैडम हां तेरा फादर का वो खुश मैदान दे सलके मिरागले रूह में रवान दे राशा हो राशा खुश मैदान दे सलके मिरागले रूह में रवान दे राशा हो राशा खुश मैदान दे सलके मिरागले रूह में रवान दे सलके मिरागले रूह में रवान दे
खुशी मैदान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे। दुनिया में श्वास दर न लाड़म शोक में बचकड़ी चातो जाड़म। दुनिया में श्वास दर न लाड़म शोक में बचकड़ी चातो जाड़म। जख्मी जख्मी शुम ज्वन खो में ग्रान दे सायो नजर में पजड़ अरमान दे। राशा हो राशा खुशी मैदान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे। खुशी मैदान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे। कार सरखकार शुम जुमला दुनिया गमजन पहाल में मक्का आसमान दे नजर में कमशूदा से तूफान दे। राशा हो राशा खुशी मैदान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे। राशा हो राशा खुशी मैदान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे सलगे मिरागले रूह में रवान दे। खुदे खबर जमा गुनादा चिद हालातोर मिसीजी अंदामुना दास झुंदुंदे न पाहे
खुदे खबर स زما گناه دا چد حالاتور می سیزی اندامونا داس ژوندون دی ژوندون orang di mana tidak ada senyum. Kata nak, orang dia mana umur teriki. Era baca dari mereka ada buat tadi maka banyak dalam masa itu apa ini ada proyek istri. Oh ini merah tu. Maka pasal pati kau, maka tanya urut. Tidak kerja kan? Saya bikin jiwa di sini. Allah dia tu kita orang boleh luar terus terawan deh. Kalau maka pada pati kau, anak bui kita mungkin ada lebih jauh. Kalau pergi mana pergi kita tak sulit kita jadi nak berduri kita. Kanan biasa kanan sih, pakai berduri kita rawat jaga. Malu gak? Sana Maria. Ada betul yang itu masalah. Apa sih itu? Masalah malu orang kalau keluar dari zaman lalu, buruk satu. Baca kabar dah kan keren je, macam makan lagi. Baca dong macam. Tapi turun je juga. Anak turun. Dia cari. Ana hadir di sana kabar apa? هغه خبره کوي هغه دغه خانان چې تبلیغ کوي خانان کې څوک نه کوي نو د خانان یو تاسو مونږ چې د کتانو ګوره خوانه وا دا خبره کړو ملک خپلې پاتې انا شاګه دې بم دې دا څه او نو دا د خپلې نه خونه نه دا مې نه دي بدل په سرما نه خپل راځي دا عمران دې راځي او کسان خدای شي دي او دا ټول علاقه ګنده علاقه نه دا نو نو راځي چې هغه موږ ته مجبور وي هغه ته نو اوس ګورې ته مانو د کړي د په خپل ځای هغه ته مان نه چې راځي چې دې ولا په خزه ولا بس هغه برا یو بر یو ځل دی یو بر هغه راولې بس نور نمبر یې باندې دا علاقه ده دا کوم نه لو زه هم ته راشو ورته نه ارغاني ډېر جګړه راغلی نه ارغاني دا ماره هغه مراده چې قرباني خبر تا دواو کو ولا کو غړم چې کشور مانلو ځکه عالم شو په لکه مو راځي دا بدل په خلاف نه مته دا حالان مبالغه کوي دا په سمه یو کته دي دا بدل د دې زره ان شاء الله السلام علیکم څنګه چلې اته په خیر واو ها وزیر غالي په باغ کې وزیر و بس ډیره مننه
بس اوس کو بس چلو ورکړي یو کنه په چکر باندې راغلي زه ټیک ما هم دا غوښتل دا واسه ډېره باندې وکړې لا دی ورانا کار راغلی دی دارا بدن دی زه چې ځو मेरा बात का ډیر زبردست کېدلو والے او دا څنګه کار دی کنه چې دوی به بغوان سره ملاویږو حاجی ځکه چې زه خو زه امریکې ته به ځم نو بس ځم چې السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر نیکا السلام علیکم څنګه لخوا تاسو جوړ یې واره مالا کیسه خیر دی ما سره چکر څه دا څنګه رالم له چکر لا باسه ها ما دا څه خبره ده ها دې باغ کې لکه چکر په څو ګرځاو وړي ټیکټر ها چې دا باغ او کسان په ټوله به مزدوران ها باوی د بوټو لا یو غونه ګور کی نمونه ولا ولا کار ما پکې دا سم کی او دا خبر را روان چې جن کې به یو کې تدم ها نو دا مې چې لکه دا چې ډېر خو ډېر خو چلی دو چې را روان چې زنم ډېر زبردستی ٹھیک ته جی زما ضرور بتا سری چې پکاريږي زما ضرور توای دې کې هم څه ناغې لګولې نه کا په سبا کې پاتې دې له ناغې راوړل غواړي نو بس پیسې زمانہ والا ها او روړ چې څونه پکې لګي روړه صحیح ده په دې باندې حقان نه کوي چې صحیح وایا او په دې خو مزدوران لګو چې دا ګور پیسې په هغه باندې کوي ها بالکل په دې مزدوران لګوا سره ولې یو له مزدورانو لا بیا او خو ځته نه نیما زما ضرور دی ها عباس خان ته خو پیژنې هو بالکل دې خو نه راغلی باغ طرف ته ما پیژنې په خو لکه بیان ته نه وسته دا ما کې چې څه پکاريږي ته به ماده تاسو ویلې دي ها ټیک شو بالکل بس نور څه نه کنه نو بس معلوم لګي پیسې بیا دله دغه کې خرچه مارته دې کنه ته صحیح ده بالکل خرچه باندې نه راکېږي او خو چې تاسو بیا ځای بار لګو ما ته په خرچه پرې ده نه نه خرچو درته د وځ در کوم خدای کار دی ها چې زما مشرونه دي وا خانانو وا ګوره تاسو چرګوټي ملګري چې تاسو به داسې چکرې وکړئ په دې باغونو کې زما ورور موجود دی نه پیډیا دا زمری عمر لړ لرم زکه آزاد ګرځم یره یو ول الله نه پکار دا دې کینو کوا لا استعداد تور دی تیرا تاسو چې زما ورور په کمالاتو وجلې دی هغه زما د اړه نه وځي او فیصله خو به دا تورجبي کوي ځان تیار کا لاړې والوتې بچیا والوتې یګېشور خانه تا بدله مې ډېره زر واغسته हेलो नासर सिंह है हाँ دلته هو د عبدالولي خان دی او د فریدي ملک سي جګړه ده الکه دای روغه شوی نه دی یار له دله سي چل یار
غرونو کې ځي راځي او ډزې شروع دي او دې پولیس راغلي او بس کار روان دی خان او ملکه پردي سره زیاتې کوي نو هغې له ورو ورو ویشته دی هغې اوس وایي چې مونږ به بدللو یو دوه تنې خو ترې هم ویشتلو بس زه صحیح ده ټیک ده زه چې بیا صحیح ده به درته بیا رینګ وکړم خوا ته نه پرېږدي د با خوا ته څوک پولیس نه پرېږدي بس زه صحیح ده بیا خو صحیح زه به درته رینګ وکړم صحیح ده ناصر لو الله خامه الله په امان یار ملک صاحب جیونی والا دې ته چا وې دې څنګه خبر شو په دوی راځي تاسو ته راځي چې دا ګډوډ شروع تاسو دښمنی را خانم سره شروع شوې ده نو تاسو ټیم خراب کو او نو خرابېدل نه غواړو نو تاسو له موږ څخه کوښښ وکړو نو جګړه کې ورو مستاد پس لګ چې وو سره په دې په اوکې بیا به خپل دی موږ سره ټیم نشته دی او دی وخت زه آنلاین یم او اسنام ته ما سره په طالبان دي لین باندې نو زه هغه ته دا تفصیل سره ورکوم چې ولې دا معامله ختمېږي نه نو تاسو موږ ته وایي چې دا دښمني ولې نه ختمېږي یاره دا دښمني په داسې چل دی چې زمونږ لومړی مشرور ویشتې دی د هغې په بدله کې خو مونږ هم چې کوم دی نو د هغې نه ټول ویشته که نه خو هغې په دې باندې راځئ مونږ سره صلح کوي نو صحیح ده دا تنازعه ستاسو په څه باندې شروع شوې ده دا زموږ په ځمکه باندې وه په جایداد باندې په جایداد باندې نو تاسو لکه د دې باره کې څه جرګه مرګه نه ده راغلې جرګه مرګه نه ده راغلې جرګې خو ډېرې راغلي دي خو مونږ واپس کړي دي مونږ د خپل رول بدل چې کوم دی نن واخیستلو یو په ځای کې دوه ویشتي او باقي کو خانان په دې باندې رضایي نو بس ټیک ته مونږ هم رضایي یو خو چې نه رضا نه بس مونږ هم د خانانو نه سره یاد راښه نه کوو صحیح به ولي مونږ هم ولي هغه خو ټیک ده خو لکه دلته عوامو ته غټ تکلیف دی سکولونه بند دي دوکانونه بند دي څوک بار نه شي راوتلی دا ستاسو علاقه ده نو که تاسو دلته امن نه ولې نو دا خلک په خوشحاله دي کاروبارونه به چلېږي مونږ امن خو مونږ غواړو مونږ امن په دې غواړو چې خانانو د اوس نه نه د مخکې نه زموږ کلي سره دا زیاتي دا د هغو غریب خلک تنګول لکه دا خو اوس چې کوم دی نو مونږ دې ورویشتو د هغې نه لاندې جوړه شوه خو اوس مونږ وایو چې مونږ د خانانو غاښونه وګورو خبره خو دا ده چې لکه دلته کې کافي مسلې جوړې شوي دي او د دې دښمنۍ شروعات چا کړی د دې دښمنۍ شروعات داسې شوي چې مونږ د سیسټم نه لکه واغسته د ګورنمنټ دغه لپاره د هسپتال لپاره چې مونږ دې د کلي ماشومان او هغوی چې کوم دی نو هغه کینسر کړو هغې قبضه وکړله چې مونږ به دا نه کړو نو دا خو یو ډېر ښه کار دی یو فلاحي کار دی د یو هسپتال یا سکول لپاره چې تاسو ځمکه اخیستې ده نو دا خو بیا یو قسم نه زیاتې کړي دا خانه دا خانان د وخت سره نه غواړي چې دې غریبانانو ماشومان سکول ته لاړ شي یا هسپتالونو ته لاړ شي یا چې کوم دی نو داسې ترقیاتي کار وشي که نه خو مونږ غواړو چې مونږ داسې وشي او مونږ په دې باندې جنګ کړو
او ارڅ کېږي مخکې دا ګورنمنټ نه موږ دا جواب ورکړو چې موږ په دې خبره باندې قایم یو. بالکل ٹھیک تھا. خو دې وخت کې موږ لکه تقریبا ټیم لږ دی موږ خانانو غاړه ځو نو آیا تاسو د روغې باره کې څه سلام مشوره کړې ده؟ بس موږ خو تیار یو روغې ته بس زموږ مشر وویشتي موږ د 22 خو روغه نه کېږي دا خبره به داسې جاري وي بس موږ داسې دښمني پالو او هغه پالو لکه په دې دښمنۍ کې لکه عوامو ته غټ تکلیف دي دا خو به غټ کوي نه کې کار تاسو د هم نه کې کار کوي چې هسپتال شو سکول کې دې لپاره لازم کار راځي نو دا مې وټه نه کېږي چې تاسو روغ وکړي او د عوام پکشي کوم غال تلاش شو خانانو سره ملاو شو هغه کوي نو آیا تاسو روغ کولو ته تیار یې؟ موږ خو امن غواړو او همیشه د امن لپاره منډې والي او اوس هم وایو چې دا روغ وشي چې زموږ د کلي ته امن راشي. ډېر مهرباني ملک صاحب. عدنان صاحب مونږ دې وخت کې ملک صاحب په ځای کې یو او یو 100 منټه پس خانانو ځای ته ورځو نو بیا تاسو سره په لاین باندې کېږم چې بیا عدنان مونږ دې وخت کې د خان صاحب ځای ته رارسېدلي یو او د دې نه تپوس پوښتنه کوو نو د هغې باره کې څه معلومات دي د دښمنۍ باره کې هغه تاسو ته رسوو چې تاسو دې عوامو ته ورسوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی تاسو د خان صاحب سره سکار مار کړی یا تاسو دې ضرور یا سره او موږ د ترتیب د خانان برمجه ساتي موږ له خان راغلو سیو ورته چې دا څنګه نشته جوړي پر لوګو کې کله د خان دغه خبرې لکه موږ د ډیسکشن هم نشي کوي او بل څه څه دا چې دا په یو ځای کې نو اوس موږ ته راځي ورته او اوس د خپل عالمه ځکه جی خان صاحب دې سړي واقعي صحیح ده دا څنګه وایو تاسو یې دا وایي چې دا ویلي دي چې نه روغ کوم او نه به کوم ورنه د ملک صاحب ځای ته نه مخکې لاړو هغې نه مو ته تپوس پوښتنه وکړه هغې وي موږ روغ کوو ځکه چې دې کې عوامو ته غټ تکلیف شي نو آیا تاسو دې باره کې څه ویلې شئ؟ داسې ډلې ولې وسیړېږي ځکه زه خو خپل بدل نه پرېږدم دې کسانو باندې کار سوره خرڅه کېږي تاوان کېږي یا به زه کوم دي به ماله دا بدله او نن زه ملکانان پرېږدم. ها بالکل ټیک ده خو دې کې لکه عوامو ته هم غټ تکلیف دی نو خو تاسو دا روغ وکړئ نو ډېره عوام په خپل ځای دي او دښمني په خپل ځای ده. عوام د خپل کار دي په خپل کار دي. ها ټیک او خان صاحب چې څه وایي نو واقعي تاسو په هغې باندې عمل به کوئ؟ جی موږ عمل غواړو او چې خان موږ ته څه وایي ځکه چې موږ د خان نه مخ وړلی نو هغه سره موږ دا کار کولی شو ناجایزه وي ناجایزه خو جایز وي خو موږ ورته وایي شو ځکه چې خان صاحب چې اوس څه باندې چې کوم جنګ دی نو هغې ته موږ حق ووایو نه حق ودرلی شو ځکه چې د هغې په مارکېټ هلته او په مارکېټ کې د هغې پر ولاو مالونه پراته او هغې لاره بنده کړه دې هسپتال سره خو لکه خان صاحب ووایي چې زه لکه د فیل نه بعد دغه ډاکټرۍ دغه ورکوم هسپتال ځای ورکوم خو هغې کې دا عمل ونه کړو نو خان صاحب د هغې ډسکشن صحیح ونه شو نو هغې نه ډسکشن جوړ شو. دا خو ډېره ګمبیر مسله ده خان صاحب تاسو موږ ته هم خراب کړو خفه نه شئ موږ په دې وخت کې بار عوام هم جمع شوي دي نو په تاسو اجازه ده چې موږ بار ولا ودا ناس دا بدو لا يوان يجي لا يوان كده ولا كل خان بيتيا تاجر فقط ثاني شو ده كان كده
سوچ راوالی انشاءاللہ خبرې نه په اخبار ماته ښکاري بڑے سنگھ جو تھا پوسٹر ہے لگے خالد خطرے کے بعد امیر سے ہوتی کہ سبا نہ کوئی لگے تھا معلوم داخل ہو وہ صحیح ہے نا سب کے نام دیکھ لگے تاسو زما خواږه مشران یې او دلته کې ما چې کوم ډېرې جرګې راغلي ما واپس کړي تاسو به زما هغه مخاطې زما منډې تړلې لومړي تاسو راځئ بیا به نور خلک راځي بل هغې زیاتې کړې دي زما مشر ورور یې ویشتې دي او زه یې وویشتم خو زه الله پاک بچ کړم نو بس خانانو نه دام ډېره ده چې بس ښار یې ومنو او ویرېدل دا زمونږ دپاره خو چې سبا زمونږ د کلي په ماشوم باندې هم لاس وچلي نه به وچلي بالکل به نه وچلي دا خبرې په روغه کې راځي باقي زمونږ بس چې کوم نه روغه ده مونږ روغه ته تیار یو او دشمني چې کوم نه ښه شی نه دی مونږ د مجبورۍ نه کوي یا زم خوب ډېر خوب کمونه هغه بس چې کمونه نن نه پس نه چې کمونه په دې کلي نه راځي زمونږ په دې کلي حالان به چې کمونه کلي مالک پرې دا چې مونږ سره منډې وکړي باقي زمونږ ورونه دي بس مونږ معاف کړي دي او روغه ده په 5 تاریخ باندې به مونږ بالکل بالکل بس سره څوک کار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزاک الله دا منګه د خانانو د ملکانانو د روغې په سلسله کې دا خلک راټول شوي دي او وایي دې حافظ صاحب چې کوم دی ملکانانو د ځمکه ورکړې وه د هسپتال لپاره او خانان ځان زورور ګڼي او هغې ته یې لار بند کړی وه د دوی په هغې باندې جګړه شوله او خانانو دا زیاتې وکړو چې بهی هغې سړی مړوندي چې کوم دی هغې ووي نو زمونږ د جرګې فیصله دا ده چې یو خو دا ځمکه به هم دغه هسپتال کې جوړوي دا ملکانان او دا خانان به په خوشحالۍ سره دا لار چې کوم دی دا پرېږدي او دا هسپتال د خلکو د فلاحي او د خیر ښېګړې دپاره او داسې غریب خلک دي چې هغوی مردان ته او پرایویټ ډاکټرانو ته نشي نو د دې وجې نه دا خو غټه قرباني ملکانانو غټه قرباني وکړه چې 2 کسان یو پکې مړ شو او یو پکې زخمي د ملکانانو که نه
او بهي چې کوم نه دا خانان دوه مړي خو ډېر خو خانانو کړي جرګه زمونږ چې کوم نه خانان 15 روپے جرمانه کوي او مدیره جرمانه ور کوي ځکه چې فعل دی کړل او دا هسپتال دا وې چې کوم نه دا به ملکانانو ته ملایي او په دې باندې هسپتال جوړي او دا یې څه بدکا د جرګې په خلاله او په دغه باندې تاسو ډول په دې وایي چې الګ راشه ملکا خان سره یو ځای بس تاسو نن نه بعد رونه ها مونږ ته یو ول ماپ پیسې دا غراکه ولکه دا نور کشرانو ملو کا راشه لکه ولا بالکل دا او تاسو راشه لکه ملو شه شاباش نن نه بعد به تاسو رونه بالکل دا د جرګې پیسې ده راشه لکه یو تاسو راشه ملو شه راشه لکه ملک سے ملو شه خان جی سره الګ څو پکې پاتې خلیصا راشه لکه دا تاسو مېرمن راشه کلبو دی راشه دی راشه مېرمن راشه ملل شه دي سره نن نه بعد تاسو مېرمن او څه دټل ځای پوښتنه کوي راځي روپا ها بالکل سبا سے دارو سره سبا ٹھیک ہاں دا حافظ صاحب دا پیسې ملک صاحب تاسو دا پیسې چې کوم دی واخلې او دا تاسو خپل جرمانه په وخت سره ٹھیک او دا جرګې دا پیسې لرا کچره د دین خلک کم یو فریق وړې دو نو هغه بلس تک جرمانه نو بس نه وتی ان شاء الله تاسو وړې دو او دا څنګه کلی د جرګې پیسې لرا بھائی دې کې چا چې کوم نه خلاف ورزي کړ 10 लाख روپے وو تاسو په قدمه ته پسته تک منظور ده منظور ده بس ملک سے مبارک جا مبارک جا لالو خما ابو سے سلام علیکم